د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو وویل پارټي ډیجیټل سرشمیرنه ردوي او پر ضد به احتجاجونه کوي. دوی ویل د پخوانۍ قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو خبرې کېدې چې ګټې به ولري، خو هغه ګټې ورنه کړل شوې، بلکې د سیمې د قامي او صوبایي اسمبلیانو څوکۍ کمې کړې شوي. ګوره فاټا کې خو اکثر صورتحال مختلف دی. په فاټا کې خو د فاټا په زوړ حساب کې هم دا اوس چې کوم دی د فاټا چونکې انګور سره شامل دی نو دا 6 سیټه نه دي، دا تقریبا 5.5 سیټه جوړیږي. په فاټا کې صورتحال اکثر موږ دا وایو چې فاټا ته د خپل زاړه 12 سیټونه ورکړی شي، فاټا ته دې ورکړی شي. نورې حلقه بندۍ چې دي په کومو بنیادونو اخیستي د 2 ضلعو یو علاقه د بلې ضلعې سره تړلې ده، دا غلطه ده. د پاکستان تیر حکومت په وروستیو کې په سرشمیرنه راپورته کیدونکي اعتراضونه او نیوکې بې ځایه بللې وې او تیره اونۍ الیکشن کمیشن هم د غیر دولتي سازمان پاپین لخوا د نوو حلقه بندو په اړه تنقیدي راپور ته په جواب کې ویلي د یادې ادارې لخوا په نوي حلقه بندو راپورته شوي اعتراضونه نه یوازې بې ځایه دي بلکې د حقیقتونو نه لرې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ویل دوی به د سرشمیرنو او حلقه بندیانو سمولو دپاره قانوني لارې خپلوي او احتجاج کوي. ول باندې په دې ملک کې ګوره کته احتجاج ونه کې یو आवाज اوچت نه کې دلته د جایز واکونو د پاره چې څو پورې روډونو ته خلک نیوي راوتلي احتجاج ته نیوي راغلي هغه پورې څوک بالکل غوږ هم نه نیسي. نو هغه سره به مونږ قانوني کاروایي هم کوو په خپل لیول باندې او جلسه جلوس احتجاج چې څومره مونږ کولای شو د سیاسي خلکو سره وي هم دغه زنده‌باد مرده‌باد پایجام جلسه جلوس نو هغه به هم په خپل لیول باندې مونږ کوشش کوو چې د کال 2013 په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د قامي اسمبلی یو کم 40 او د پخوانۍ فاټا 12 څوکۍ وي چې په مجموعي ډول یو 50 جوړې دي. په نوي حلقه بندیانو کې خیبر پښتونخوا کې د مومندو او شمالي وزیرستان یو څوکۍ او باجوړ کورمي خیبر او جنوبي وزیرستان څوکۍ د دوه نه یوې ته راکمې کړې شوي دي. د الیکشن کمیشن د ابتدایي حلقه بندیانو تر مخه خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو ورګډېدو وروسته د صوبایي اسمبلی څوکۍ د 9.115 تاسې واکړې شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.